د پېښور د یو کلي سره خوا کې یو قبرستان و او د دې قبرستان نه به کلیواله ډېر یریدل. کلي خلکو به ویل چې دې قبرستان کې یو شیشکه اوسیږي، اور چا به ویل چې دې قبرستان نه شپې رڼاګانې راځي، اور چا به دا خبرې هسې ګپ ګڼلې. خو بیا به هم د یرې د وجې کلي خلک د ماښام نه پس قبرستان په لاره نه تلل، او اکثر په د ورځې هم دا قبرستان خوشی پروت و. یو ورځ د کلي یو هلک چې نامه جاوید وه، اوده ماښامې کلي ته واپس روان و چې په روډ په غاړه ورته یو جینۍ اشاره وکړه. نو جاوید ورته ویل: یې خورې په دې شپه او په دې ټیم او په دې لارو باندې ته دې ته مې څه کې؟ نو جینۍ ورته ویل: یه رور کلی تتلم ناوخته شو راماندې، اورګاډي هم نه میلاویږي، ما ویل چې د کلي پورې مې ورسې. نو بیا ورته جاوید ویل: ها صحیح ده، کینه. اور دقسې جاوید دا جینۍ ځان سره په موټر سایکل کېنوله، خو چې لږ مخکې لاړو جاوید تی شیشه کې وکتل چې د جینۍ سترګې تکې سرې دي اور پړه کېږي. نو جاوید ډېر ویرېدلو او ډېر کوشش یې وکړو د موټرسایکل د ودرولو، خو موټرسایکل د جاوید په کنټرول کې نه و، او دا موټرسایکل لاړو د قبرستان کې ودرېدلو. نو جینۍ ورته ویل: بس دی رورې، زما ځای راورسېدو، زه دلته کې اوسېږم. نو بیا ورته جاوید ویل: خورې ته په دې قبرستان کې ودې اوسېږي؟ نو بیا ورته هغې جینۍ ویل: ودرېږه ویمه درته. اور دې نه پس هغه جینۍ اچانک د یو شیشکې په شکل کې بدلی شي او وایي ورته: راځه ما سره چې وسکه. دې نه پس جاوید سم ویرېدو، چغې یې کړې او خپل موټرسایکل له اکسیلیټر ورکو او په شا یې هم ونه کته. لږ ساعت کې هغه خپل کلي ته راورسېدو، اور کلي کې ټولو ته کیسه وکړي، خو څوک هم د جاوید په خوله یقین نه کوي او خاندي ورپسې. نو جاوید هم پوه شي او کور ته لاړ شي. ټوله شپه په کټ کې اوړي راوړي، خو د یرې د وجې ورله خوب نه ورځي. اور په سبا جاوید رحیم رشکې والا سره میلاو شي اور هغې ته وایي: ته رشکه چلې خو لیټ مه راځه، ځکه چې شیشکه راوتې ده. نو بیا ورته رحیم وایي: زه د یرې په ورځ نه یم پیدا، زه به سبا ځم قبرستان ته. نو دقسې دا رحیم لاړ شي په سبا قبرستان ته، اور دې سره هم د جاوید دا کار وشي او بیا په منډه منډه کلي ته راشي. د کلي خلکو ته وایي چې قبرستان کې شیشکه ده. څوک هم د رحیم په خوله یقین نه کوي اور ټول پسې خنداګانې کوي. دې نه لږ موده پس د شیشکه کلي ته راځي اور د دې دا ځناوران مړه کوي. دی دا ټوله کیسه پولیسانو ته وکړي. نو پولیسان ورته وایي دا خو لا شیشکه ده، ما ښه بدماشان سم کړي دي. دې نه پس دا کلیواله دا پولیس ځان سره کي اور لاړ شي قبرستان ته. پولیس واله چې څنګه دا شیشکه وویني نو وایي: جلکه تخت شیشکه ده. دې نه پس دا کلیواله ډېر پریشانه شي اور وایي چې دې شیشکې سره به اوس څه کوو. دې کې رحیم وایي چې د خواته جومات کې یو استاد دی، زما ملګری دی، راځئ چې هغې له لاړ شو. اور د دې نه پس دوی ټول لاړ شي هغه استاد له اور دا ټوله کیسه ورته بیان کړي. نو هغه استاد ورته وایي: خفه کېږئ مه، زه به نن شپې ځم قبرستان ته، خو تاسو ټول به ما سره ځئ اور دا مسله به انشاءالله حل کوو. اور بیا دوی ټول قبرستان ته لاړ شي اور دا استاد قرآن تلاوت شروع کړي. نو په دې کې شیشکه راوځي او وایي ورته: ته ولې د قرآن تلاوت یې؟ دا مایله ډېر زور راکوي. اور دې نه پس دا شیشکه د ډېر تکلیف اور د درد د وجې دا ځای پرېږدي اور لاړه شي ټول عمر دپاره. دې نه پس دی د قبرستان ته یو غټه تاله ولګوي اور بیا هغې نه پس دا کلیواله خوشحاله زندګي تېروي.